تازه خبر مولوي محمد یعقوب مجاهد د پاکستان د دفاع وزیر دروغجن وباله. د افغانستان د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف څرګندونې دروغ ګڼلي او خواجه آصف یې دروغجن ثابت کړ. دا چې خواجه آصف کوم دروغ ویلي او مولوي محمد یعقوب مجاهد یې په هکله څه ویلي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وروستۍ څرګندونې چې له خپل تاجکستاني سیال سره په لیدنه کې له افغانستانه د ورپېښو ګواښونو په اړه کړي وې رد کړي. نوموړي ویلي چې پاکستان او تاجکستان له افغانستان سره د نږدېوالي له امله له ورته امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د افغانستان د اسلامي امارت مرستیال ویاند بلال کریمي دغه څرګندونې بې بنسټه وبللې او ټینګار یې وکړ چې له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته کوم ګواښ نسته. کریمي وویل د بې بنسټه او بې بنسټو اندېښنو پر ځای باید په سیمه کې د ثبات د ټینګښت او اندېښنو د حل دپاره د ډیپلوماټیکو، سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پر پراختیا کار وسي. طالبانو په وار وار ویلي چې افغانستان په امن دی او له خپلې خاورې څخه نور هیوادونو ته کوم ګواښ نسته. څه موده مخکې د افغانستان د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد له تلو نیوز سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وه چې افغانستان په امن کې دی او افغانستان د هیڅ هیواد په وړاندې ګواښ نه دی. له دې سره د سیمې هیوادونه او په سر کې پاکستان تل ادعا کوي چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې فعال دي او دغه هیواد ته خطر پیښ کړی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.